سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت مو په طاعاتو او عباداتو سره هسې ښایي سر ته مو رسولې وي او همدارنګه مو د کوچني اختر ورځې له کورنۍ او دوستانو سره په ډېره مینه لمانځلې وي. دوستانو، عبدالله تکل یم، یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې موضوع سره ستاسو په وړاندې یم. دوستانو، لکه څنګه چې مو په تیر کې د پښتو ژبې د 5 ځلیدونکو ستورو له جملې څخه تاسو ته استاد عبدالحی حبیبي در وپېژند، نو په دویم ګام کې دا ځل موږ تاسو ته د ختیځ نوښتګر ادیب استاد عبدالرؤف بینوا در پېژنو. استاد عبدالرؤف بینوا صاحب په 1923 زیږدیز کال د اګست په 23 باندې د کندهار ښار د سید حسن خان په کوڅه کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. استاد عبدالرؤف بینوا له 70 څخه زیات لیکلي، څېړنیز او تحقیقاتي آثار موږ ته په میراث پرېښي دي. د استاد عبدالرؤف بینوا ادبي هڅې دومره ډېرې وې چې کله استاد د مرګ پر بستر باندې هم و، نو په هغه وروستیو ساعتونو کې هم د یو اثر په لیکلو باندې بوخت و. لکه څنګه چې سید جمال الدین افغان ته د ختیځ نابغه ویل کیږي، همدارنګه استاد عبدالحی حبیبي ته د ختیځ تاریخ پوه او استاد علامه عبدالشکور رشاد ته د ختیځ جغرافیه پوه لقبونه ورکړل شوي دي. همدارنګه استاد عبدالرؤف بینوا ته د ختیځ نوښتګر د ادیب او لیکوال لقب ورکړل شوی و. استاد عبدالرؤف بینوا لا ډیر کوچنی و چې دینی علومو ته یې مخه کړه او ورسره یې لا هم د تنکۍ ځوانۍ په وخت کې و چې شعر لیکلو ته یې مخه کړه. بینوا صاحب د خپل قلم په زور باندې پښتو شعر او نثر کې ستر انقلاب راوست. کله چې بینوا صاحب د ټولنې هغه بد وضعیت ولیده، ویې لیدل چې ټولنه په پټو سترګو د اورونو خواته ګامونه اخلي، نو دلته د استاد بینوا هغه په احساس یې په غلبلو شو او لا یې د ډېرو لیکلو او لا یې هم د ډېرو خلکو د پوهولو پر مټ باندې هم شعر او هم نثر ته مخه کړه. د همدغه احساس څپې، د همدغه احساس خواږه او د همدغه وخت هغه تجربې او هغه په شعر کې راوړی. لکه څنګه چې استاد عبدالرؤف بینوا په خپل یو 2 بیتو کې وایي: پیړۍ واوښتې خو خلک لا ویده دي، ویښول یې ډېر کلونه زحمت غواړي، په ړندو سترګو د اور په خوا وردرومي، دا کمبخته لا نشه د جنت غواړي. دا چې د استاد بینوا صاحب کورنۍ یوه دیني کورنۍ وه، نو د دغه کورنۍ غړو هم غوښتل چې له استاد بینوا څخه د دین یو ستر عالم جوړ کړي. د وخت په افغانستان کې د وخت تر ټولو ستر عالم د استاد عبدالرؤف بینوا خپل ورور مولوي عبدالکریم حقانی و. استاد بینوا له مولوي صاحب څخه د عربي ژبې ګرامر، نحوه او صرف ولوستل او همدارنګه یې فقه ترې زده کړه، تر دې پورې چې د وخت یو ستر مولوي ترې جوړ شو. خو لا هم ځوان و چې په شعر لیکلو باندې پیل وکړ او شعرونه به یې وخت پر وخت په طلوع افغان ورځپاڼه کې چاپېدل. عربي ادبیات یې په شخصي ډول باندې زده کړل. د بدیع و بیان علم یې تر هغه پورې زده کړل چې کابل ته په راتګ سره د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو په پوهنځي کې استاد وټاکل شو او په همدغه وخت کې د ادبي فنون کتاب د ادبیاتو د پوهنځي شاګردانو ته تر دې دمه پورې په میراث پرېښود. په همدغه وخت کې استاد بینوا په کابل کې دري ژبه او همدارنګه اردو ژبه زده کړه.
تر هغه بریده پورې یې زده کړه چې په همدو ژبو باندې په روان ډول باندې لیکل او لوستل کولی شول او ورسره تر خوا پورې انګلیسي ژبه هم زده کړه چې وروسته له دې زده کړې څخه استاد بینوا ځینې آثار له پښتو څخه انګلیسي او همدارنګه له انګلیسي څخه پښتو ته راوژباړل چې له همدې څخه د استاد بینوا د نبوغ نښې موږ لا هم لیدلی شو او دا معلومیږي چې استاد بینوا باندې الله جل جلاله د نبوغ نعمت ورپېرزو کړی و. د دې لپاره چې د استاد بینوا د شخصیت څرکونه لا ښه درته ولګېږي نو له دې څخه معلومیږي چې استاد بینوا په یوازې تن باندې په 22 رسمي دندې سرته رسولي دي چې له هغو څخه یې اخیستلې او بارزې دندې په لاندې ډول باندې دي. په 1925 هجري شمسي کال کې د پښتو ټولنې مدیر و. 2 کاله د کابل راډیو رئیس و. همدارنګه د اطلاعاتو او کلتور وزیر، د ولسي جرګې وکیل او همدارنګه په 1958 کال کې په لیبیا کې د افغانستان سفیر په حیث باندې وګومارل شو. هغه وخت چې د هېواد په کوڅه کوڅه کې د مرګ بلاګانو ګشت و گذار کاوه، د میلیونونو نورو افغانانو په څېر چې په اوږو باندې د خپلې لاس په تڼاکو باندې د راټولو شویو نفقه او همدارنګه اسباب و، نو په زړونو باندې بار بار من غمونه او د هېواد پولې د یوه ښه ژوند او همدارنګه د ژوندي پاتې کېدلو په امید باندې تر کړې. د همدو میلیونونو افغانانو په منځ کې استاد عبدالرؤف بینوا صاحب هم په 1962 هجري شمسي کال کې امریکا ته کډه شو. دا چې استاد بینوا په وینه کې د هېواد پالنې او همدارنګه د خپلو خلکو ته د خدمت جذبه لکه په سیم کې د برق د جریان غوندې په تیزښت سره روانه وه او زغرند حرکت یې درلوده، نو همدارنګه استاد بینوا هم له دغو ټولو شیانو څخه په لرې کېدلو سره نور ونه شو زغملی چې ژوند وکوي او وخاندي او همدارنګه د نورو په خوا کې هسې چې د خپل ژوند هغه اساسي ارزښتونه هر څه له پامه وغورځوي، ژوند وکوي. 1 کال وروسته په 1963 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد او اروا دې جنتي شي. لکه څنګه چې موږ وویل چې استاد بینوا په امریکا کې د مستریح او آسوده ژوند سره بیا هم ونه شوه کولی چې له 1 کال څخه ډېر وخت یې د خپل عمر هلته تیر کړي، نو همدارنګه 1 کال وروسته استاد بینوا په حق ورسېد. خو د وخت هغه بېغوره واکمنانو حتی تر دې پورې دوی هم ونه کړل چې د استاد بینوا جسد د خپلې خاورې خوشبویۍ ته راوړي او همدلته یې خاورو ته وسپاري. هغه انسان چې له 100 څخه یې زیاتې رسمي دندې د خپلو خلکو او د خپل هېواد په نمایندګۍ په کور دننه او له کور څخه بهر سرته رسولې، او د هغه احساس خاوند چې لسګونه کتابونه یې د خپل خلکو د خپلې ژبې او د خپل هېواد د چوپړ لپاره لیکلي دي، او د دغو کتابونو په لیکلو سره یې خپلې د ځوانۍ هغه له مستۍ او شور څخه ډکې شپې یوازې د خپلو خلکو، خپلې ژبې او خپل هېواد ته د چوپړ په موخه باندې رڼې کړي دي. خو بیا هم په داسې حال کې موږ فعلا له دغه دور څخه تېرېږو چې لا هم ډېری ځوانان استاد عبدالرؤف بینوا حتی په نامه هم نه پېژني. نو چې ځوان قشر او هغه تعلیم یافته او باسواده قشر او همدارنګه هغه نور ځوانان د استاد عبدالرؤف بینوا له نامه سره اشنا نه وي، نو څنګه به وکولی شو چې د هغه په نوم باندې څېړنیز سیمینارونه جوړ کړو،
کتابونو نندارتونونه جوړ کړو او همدارنګه ستر علمي او تحقیقاتي مرکزونه جوړ کړو. دا هغه یو حالت دی چې د یو ټولنې د یو قوم او د یو ملت ارزښتونه له خاورو سره خاورې کېږي. نو د همدو ارزښتونو او د همدې قیمتو او ارزښتناکو خلکو د ژوندي کولو لپاره او همدارنګه د همدغو خلکو د دوی د ستر فکر د انتقال لپاره تر هر څه لومړی په ځوان قشر باندې دا فرض عین دی چې د همدغو خلکو افکار نورو ته تشریح کړي او راتلونکي نسل ته دا پیغام ورکړي چې موږ له تاریخ، ادبیاتو، جغرافیې، د سیاست او له نورو هر اړخه څخه یو غني ملت یو. باید د هغه غني ملت غنا موږ په خپلو اثارو کې په کار واچوو او همدارنګه د هغوی په افکارو باندې سیمینارونه او کانفرانسونه جوړ کړو. دوستانو، د یادونې وړ ده چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د افغانستان ملي سرود د استاد عبدالغفور برېښنا په آواز باندې د استاد عبدالرؤف بینوا صاحب شعر و. دوستانو، د وخت د کمښت له امله موږ نشو کولی چې د استاد عبدالرؤف بینوا هغه ټول آثار تاسو ته یو په یو در وپېژنو، خو موږ به یې د لست په شکل تاسو ته وړاندې کړو چې استاد عبدالرؤف بینوا صاحب 950 لیکل شوي او چاپ شوي آثار موږ ته په میراث راپاتې دي. د داسې سترې هستۍ د میراثونو ساتل زموږ د ټولو وظیفه او دنده ده او همدارنګه د استاد بینوا د افکارو تشریح زموږ له لومړنیو او اساسي غوښتنو او ارزښتونو څخه ده. موږ باید د استاد بینوا او همدارنګه د نورو ویاړلو استادانو افکار تشریح کړو او د ټولنې د پرمختګ لپاره له هغو څخه کار واخلو. دوستانو او زړه ته راتېرو لیدونکو، دغه زموږ نننی ویډیو چې زموږ موخه سل په سله د هېواد د نومیالیو خلکو په ښه ډول باندې نورو دوستانو او نورو ځوانانو ته ورپېژندل دي، دا موږ په دغه کیفیت باندې تر تاسو پورې در ورسوله. تاسو هم د مهربانۍ له مخې د خپل احساس د خپلو خلکو د خپلې ژبې او همدارنګه د خپل هېواد سره د احساس په بنیاد باندې دغه ویډیو نورو دوستانو سره شریکه کړئ او همدارنګه زموږ د مانیز او معنوي ملاتړ لپاره زموږ د یوټیوب کانال سبسکرایب او موږ ته د خپل وړاندیزونه او نیوکې د ایمیل په ترو او یا هم د ایمیل ادرس په ترو باندې موږ ته راولېږئ او موږ ترې برخمن کړئ. تر بلې موضوع او بل ټاپکه پورې تاسو ته ښه وخت او د ژوند په چارو کې بریالیتوب غواړم. پر مخه مو ګلونه د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. سلام علیکم.